سنا جانې څه خبره ده؟ څنګه یو رقم ښه نه ښکارې؟ نه کومه خاصه خبر نشته، بس شکر ښه یم. سنا جانې مقصد موږ د ملګري یو، که کومه ستونزه یا کومه خبره لرئ حتما موږ ته ووایه. والله څه ووایم، د څو ورځې لږه تر فشار لاندې یم. د کور کارونه او د درس فشار د یوې خوا نه او له بل اړخه فکر کوم چې ټول زما نه مخکې شوي او زه شاته پاتې یم. دا خبره مې ډېره ځوروي. سنا جانې ته د داسې یو احساس سره مخ شوې چې ځان کم ګڼې، خو دا فکر هېڅ ګټه نه لري. محسا جانې څه دې وویل؟ یو ځل بیا یې هم ووایه. یعنې داسې یو حس دی چې د نورو په پرتله ځان کم احساسوو، چې په واقعیت کې داسې نه وي او دا زموږ شخصي مفکوره ده. یعنې موږ کولی شو چې له ځان څخه یو قوي او بریالی کس جوړ کړو. محسا جانې څنګه امکان لري؟ سنا جانې داسې کوم څه نشته چې شونې نه وي. هغه وایي که نه غر که څومره لوړ په سر یې لاره شته. د دې لپاره چې د فکر څخه خلاصون ومومو، د منفي ټکو پر ځای د خپل ځان مثبتو ټکو باندې فکر وکړو. شاباس محسا جانې، دا کار د دې لامل کیږي چې زموږ لیدلوری بدلون وکړي او له منفي ګرایۍ څخه مثبت ګرایۍ ته واوړو. او بل دا چې ځان هېڅکله د بل چا سره مه پرتله کوه، ځکه چې هر څوک د یو کار لپاره پیدا دی او موږ نشو کولی چې هر کاره واوسو. ځان ته باید ټیټ فکر ونه کړې. اوس که له 2 کسانو څخه ښکته یې، ډاډه اوسه د 10 کسانو څخه پورته یې. محسا جانې دا خو سمه ده، خو کله ناکله د انسان توقع ډېره اوچته شي او حیرات پاتې چې څنګه دې موخې ته زر ځان ورسوي. سنا جانې هغوی چې اوس په ښه موقعیت کې دي حتما یې ډېر زیار ایستلی دی او کلونه یې تېر کړي دي. که موږ هم کوښښ وکړو نن نه سبا نه بله ورځ حتما هغې ځای ته رسېږو. شاباس، زه هم په همدې ځواب پسې ګرځېدم چې تا ووایې. ښه شه چې پوه شوې. او زما په اند ستاسو غوندې ملګري درلودل هم یو لوی امتیاز ده چې انسان ته روحیه ورکوي. سلامونه ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ علیکم السلام. مننه ښوونکې. مننه ښوونکي، تاسې څنګه یاست؟ مننه، زه هم شکر روغه او جوړه یم. او ستاسې ګرانو لیدونکو او زده کوونکو ورځ دې هم په خیر وي چې همدا اوس د بیولوژي د 11 صنف د ښوونیزې خپرونې لیدونکي یئ. هیله منه یم چې روغ او جوړ به وئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، زما په اند ډېر وخت نه لرو، یوازې غواړم چې د تېر لوست یوه لنډه ارزونه ولرم او بیا نوی درس پیل کړو. سمه ده؟ سمه ده ښوونکې. سنا جانې کیدای شي ووایي چې زموږ تېر لوست د څه شي په هکله و؟ ښوونکي زموږ تېر لوست د ذوحیاتینو په هکله و، یعنې د 2 حیاتو په معنا ده، یعنې هم په وچه کې ژوند کولی شي او هم په اوبو کې. ډېر ښه. نو ذوحیاتین څه ډول حیوانات دي او په څو ډوله دي؟ ذوحیاتین د شمزۍ لرونکو حیواناتو له ډلې څخه دي او په 3 ډوله دي: لکۍ لرونکي ذوحیاتین، بې لکۍ ذوحیاتین او بې پښو ذوحیاتین. شاباس. اوس هم مخکې له دې چې د نن ورځې د زده کړې موخې ولولو، دې انځور ته وګورئ او د انځور په هکله په هر څه چې پوهېږئ موږ ته یې ووایئ. ښوونکي کیدای شي تمساح بچی وي. د سرمخکۍ په شان ښکاري، خو ډاډه نه یم. دومره ویلی شم چې د څښېدونکو له ډلې څخه دی. ښه سنا جانې، ستا نظر څه دی؟ ښوونکي زه هم ډاډه نه یم چې سرمخکۍ دی که د تمساح بچی یا هغه ذوحیاتین چې په تېر درس کې مو لوستي و. صبر نوم یې څه شی و؟ یاد مې شو، کیدای شي لکۍ لرونکې څومدخه وي، هغه هم همدې په شانتې وه. یعنې هېڅ یوه هم پرې نه پوهېږئ؟ نه ښوونکې، که وویل چې تمساح بچی ده نو سرمخکۍ راڅخه خفه کېږي، او که وویل چې د سرمخکۍ بچی ده نو تمساح راڅخه خفه کېږي، او موږ نه غواړو چې یو هم خفه شي. له ښکلو نظریاتو څخه مو نړۍ مننه. دا د سرمخکۍ انځور دی او زلا جانې دقیق وویل چې د څښېدونکو له ډلې څخه ده. حتما یې کوم ځای کې لوستی دي که څنګه؟ هو ښوونکي، پرون مې یو ځل درس له ځان سره تکرار کړ، خو دا چې د سرمخکۍ، تمساح او نورو څښېدونکو انځورونه ډېر و، نو راته سخته شوه چې نوم یې دقیق زده کړم. شاباس زلا جانې، د نن ورځې درس دې ډېر ښه مرور کړی دی. ګرانو زده کوونکو، تاسې هم کوښښ وکړئ چې مخکې له مخکې درسونه مرور کړئ، تر څو د زلا جانې په شان مخکې له مخکې له درس سره بلدتیا ولرئ او ښه یې زده کړئ. ښه، اوس به هم د درس عنوان او د زده کړې موخې وګورو. سمه ده ښوونکې. د درس عنوان: د څښېدونکو ټولګي یا کلاس ریپټایلز. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې
د څښېدونکو د ټولګي په هکله مالومات ترلاسه کړي، د څښېدونکو عمومي ځانګړنې بیان کړي، د څښېدونکو ډولونه وپېژني. هو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسې درس د څښېدونکو په هکله دی. دا چې څښېدونکي څه ډول موجودات دي او ولې په دې نامه یادېږي، دا به په یوه انځوریزه کڅوړه کې وګورو. د ریپټایل کلمه په لاتین کې د څښېدونکي په معنا ده. دغه حیوانات د حرکت پر وخت ځان د ګېډې په مرسته څښوي، نو ځکه هغوی ته څښېدونکي یا ریپټایلز وایي. هغه علم چې له څښېدونکو څخه بحث کوي د هرپټولوژي په نامه یادېږي. څښېدونکي اصطلاح هم له څښېدو څخه اخیستل شوی، یعنې په ګېډه څښېږي. هو ځله جانې سکرین ته پام وکړه. څښېدونکي په بېلابېلو چاپېریالونو لکه غرونو، دښتو او حتی اوبو کې ژوند کوي. دوی ټول سړه وینه لرونکي دي او د مارانو په استثنا نور ټول پښې لري، او همدارنګه پرته له تمساح څخه نور دغه ټول حیوانات ژمنی خوب یا هایبرنیشن ترسره کوي. ښوونکي مار او کیشپ خو موږ تل په وچه کې لیدلې، نو دلته څنګه په اوبو کې ښودل شوي؟ هو مسکا جانې، څښېدونکي معمولاً په وچه کې ژوند کوي، خو ځینې یې لکه اوبیز مار او کیشپ په اوبو کې ژوند کوي. ښوونکي هغه څښېدونکي چې په وچه کې او په دښتو کې ژوند کوي لکه څرمښکۍ د لوړې تودوخې او د اوبو د کمښت سره مخ دي. د اوبو د کمښت او لوړې تودوخې سره څنګه ژوند کوي؟ یعنې د اوبو د کمښت سره نه مخ کېږي؟ البته چې اوبو ته اړتیا لري سنه جانې، خو څښېدونکي وچ او زیږ پوستکی لري چې پتریو یا فلسونو پوښلی دی. دغه ځانګړنه له څښېدونکو سره مرسته کوي چې د بدن د اوبو له تبخیر څخه یې مخنیوی وشي. په ټوله کې څښېدونکي هګۍ ایښودونکي حیوانات دي چې داخلي القا او بهرنۍ وده لري. معلم صاحب، د وینې د دوران او عصبي سیستمونه یې څرنګه دي؟ سنه جانې، ستا د پوښتنې ځواب په یوه انځوریزه کڅوړه کې وګورو. د څښېدونکو د وینې د دوران سیستم د څنګهو په پرتله بشپړ دی. د یادولو وړ ده چې د تمساح په استثنا چې 4 جوفي زړه لري، د ټولو څښېدونکو زړه 3 جوفونه لري. څښېدونکي د سږو په مرسته تنفس کوي او د مغزي اعصابو شمېر یې 12 جوړې دی. ښوونکي غوږونه څنګه، یعنې غوږونه او د اورېدلو وړتیا لري؟ هو ماسه جانې، خو د څښېدونکو د اورېدلو هیڅ کمزوری دی. ښوونکي مخکې مو د څښېدونکو زړه او د وینې دوران یاد کړ. هو سنه جانې. مخکې له دې چې صنف ته راشو، د یوې څښېدونکي د زړه او د وینې دوران په هکله له په زړه پورې معلوماتو سره مخ شوم. ویل کېږي چې د تمساح زړه کولی شي د وینې د جریان مسیر بدل کړي. دغه وړتیا څنګه ورسره مرسته کوي چې د اوبو لاندې ډېر پاتې شي؟ کېدای شي دغه معلومات درته تکرار وي، خو چې د څښېدونکي په هکله ده نو بیا یې هم وایم. ویل کېږي که یې څرمښکۍ لکۍ پرې شي نو بیا ځلې وده کولی شي. شاباس، ډېر په زړه پورې معلومات. او اوس هم زه ګورو چې څښېدونکي په څو ډلو ویشل شوي دي. څښېدونکي پر 4 ډلو ویشل شوي دي: څرمښکۍ او سوسماران، ماران، بحري کیشپان، د وچې کیشپان او ډایناسوران چې نسل یې له منځه تللی دی، او وروستی ډول یې هم تمساح یا کارکوډایل دی. دغه ډایناسوران څښېدونکي وو؟ هو ځله جانې، خو ډېر وړاندې یې نسل له منځه تللی دی، یعنې د څېړونکو په وینا نسل یې میلیونونه کاله وړاندې له منځه تللی دی. ښوونکي موږ چې انیمیشني ویډیوګانې ولیدلې، نو داسې ښکاري چې د ځمکې تر ټولو لوی موجودات دي. هو ماسه جانې، همداسې ده. په خپل وخت کې د ځمکې پر مخ تر ټولو لوی څښېدونکي موجودات وو، خو اوس تر ټولو لوی څښېدونکی موجود د اوبو یو ډول تمساح دی چې تاسې کولی شئ په انټرنیټ کې په هکله معلومات ترلاسه کړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه ښوونکي، پوښتنه نه لرو. ډېر ښه، نو اوس به یوه لنډه دمه واخلو.
درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو د خپرونې دوام ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به د څښېدونکو د بېلابېلو ډولونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. نو لومړی به یې له خیره له څرمښکۍ پیل کړو. څرمښکۍ اوږد استوانه‌یي بدن لري چې بدن یې له دریو برخو څخه جوړ شوی دی: سر، تنه او لکۍ. څرمښکۍ بیا ځلې خپله لکۍ ترمیمولی شي او خوراک یې حشرات دي. چمیلیون د څرمښکۍ یو ډول دی چې د استراحت پر وخت کولی شي خپل رنګ د چاپیریال سره یو شان کړي. یعنې خپل رنګ ته د چاپیریال د رنګ په شان بدلون ورکوي؟ هو زله جانې، دغه کار ولې کوي؟ د دې لپاره چې ونه لیدل شي او د ښکار څخه په امن کې وي، او بل دا چې طمع یې ونه ویني او په بریالیتوب سره یې ښکار کړي. دغه څرمښکۍ هم د لیوه خاصیت لري. وایي یوه لیوه د پسه پوست اغوستی و او غلې د پسونو په رمې کې ورګډه شوه تر څو د هغوی په شان شي او ژوند ورسره وکړي او کرا پسونه وخوري. هماغه ورځ چې کله شپانه پسونه څرول، ویې لیدل چې په پسونو کې یو پسه ژر تګ کوي، ټوپونه وهي او پوزه یې هم اوږده ده. شپون یې بالاخره پیژني. بیا یې څه وکړل؟ لیوه پسونه وخوړل او که نه؟ هغه متل دی چې وایي سپین کالي سړی نه سپینوي. یعنې که هر څومره هم ځان پټ کړو، اصلي شخصیت حتما ښکاره کیږي. پانه لیوه وډباوه او وتښتېدو. مننه سنه جانې له دې په زړه پورې کیسې څخه دی. اوس به په ګډه سره لاړ شو او کیشپان به ولولو. کیشپ د واښه خوړونکو حیواناتو له ډلې څخه دی او غاښونه نه لري. دغه حیوانات هم په وچه او هم په اوبو کې ژوند کوي. بدن یې 2 هډوکینو کاسو پوښلی دی او د دغه حیواناتو پښې 5 ګوتې لري او تیز نوکان لري. دوی د حرکت پر وخت سر، پښې او لکۍ له هډوکینې کاسې څخه بهر کوي. ښوونکي دا پورتنۍ کاسه خو موږ ټول لیدلی شو، دا دویمه کاسه یې چېرته ده؟ یوه کاسه یې په شا کې او یوه کاسه یې تر ګېډې لاندې ده چې د شا کاسه یې د ګېډې د کاسې په پرتله کلکه ده. ښوونکي ما اورېدلي دي چې کشپان غږ د همدغې ډبرینې کاسې له شا څخه اوري، ځکه غوږونه یې تر پوستکي لاندې او د همدې کاسې په منځ کې دي. هو زله جانې همداسې ده. او اوس به هم د هغه نامتو څښېدونکي په هکله بحث وکړو چې تاسې ټول یې پېژنئ. لکه څرنګه چې ټول پوهیږئ، ماران غوښه خوړونکي حیوانات دي او معمولاً زهري دي چې خپل خوراکي توکي له ژولو پرته خوري. دوی د سړې وینې لرونکو حیواناتو له ډلې څخه دي چې د ذایقې حس نه لري او سترګې یې متحرک بڼه نه لري. د دغه حیواناتو بدن کاذب پتري یا فلسونه لري چې له هغوی سره په حرکت کولو کې مرسته کوي. یعنې تروه خواړه او ترخه خواړه نشي تشخیصولی؟ هو سنه جانې همداسې ده. ښوونکي له کاذبو پترو یعنې فلسونو څخه مو موخه څه ده؟ یعنې څه رنګه دي؟ یعنې پوستکی یې د کب د پتریو یعنې فلسونو په شان جوړښتونه لري، خو حقیقي فلسونه نه دي چې له پوستکي څخه یې جلا وي. ښوونکي مار شمزۍ لرونکی دی او که د ځمکني چینجو په شان د پاسته بدنو له ډلې څخه دی؟ نه ماسه جانې شمزۍ لرونکي دي. وګورئ. د مار د ملا تیر له 200 تر 400 مهرې لري. همدارنګه زهري ماران په خپله پورتنۍ ژامه کې د فنګ په نامه 2 زهري غاښونه لري او له زهري غدې سره یې چې د ژامې په 2 لوریو کې واقع ده اړیکه لري. ډېری ماران هګۍ ایښودونکي دي، خو ځینې ماران لکه زنګي مار یا ریټل سنیک بچي زیږونکي دي. ښوونکي مخکې تاسو ویل چې ډېری ماران زهري دي، خو کله چې موږ په کلي کې اوسېدو، پلار او ورور مې د سیند نږدې ځمکو ته تلل. بیا به یې ویل چې نن مو یو مار په لاس لرې واچوه. زه به حیرانه پاتې شوم چې مار یې ولې نه چیچي. هو سنه جانې حتما هغه ماران د اوبو ماران وو چې زهري نه دي. ماران کولی شي چې زهري اوسي او یا هم زهري نه اوسي، چې ځینې زهري غدې نه لري. د بېلګې په توګه کپچا مار یا کوبرا مار، وایپر، کریت او داسې نور د زهري مارانو له ډلې څخه دي. خو د واښو مار، د اوبو مار، اوښ مار او داسې نور زهري غدې نه لري او زهري نه دي.
نو د ظاهرو د درلودلو او نه درلودلو له اړخه ماران باید په 2 ډلو ویشل شوي وي. ناسا جانې ماران په 3 برخو ویشل شوي دي. وګورئ. ماران د بڼې او د غاښونو د جوړښت له اړخه په 3 ډلو ویشل شوي دي. بې زهره ماران چې ساده غاښونه لري، د خلفي انیاب غاښونو لرونکي زهري ماران او د قدامي انیاب غاښونو لرونکي زهري ماران. ښوونکي خپله د مار زهر څه شی دی او څومره خطرناک دي؟ سلا جانې د دې لپاره چې پر دې پوه شئ چې د مار زهر څه شی دی او څومره ګواښونکی دی، دا به پر سکرین وګورو. د مار زهر یا وینوم یوه ژیړه، بې بویه او بې ذایقې مایع ده. که چیرې د وینې دوران ته دننه شي، د وینې د حجرو تخریب او د وینې د لخته کېدو لامل کیږي. پر دې سربیره په مرکزي عصبي سیستم هم اغیزه کوي. ستاسو پام تمسا ډېره خطرناکه ده که مار؟ ثنا جانې هر یو یې خپل خطر لري، باید هڅه وکړو چې ورڅخه لرې واوسو او ورسره سر و کار ونه لرو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس به هم د تمسا په هکله لږ څه نور معلومات هم ترلاسه کړو. وګورئ. تمسا یا کارکوډایل هغه څښېدونکی دی چې په اوبو او وچه دواړو کې ژوند کولی شي. دوی هګۍ ایښودونکي دي او غوښه خوري. د تمسا پوستکی زیږ او کلک دی او لوی جسامت لري. د بیلګې په توګه د یو ډول افریقایي تمسا اوږدوالی 8 مترو ته رسیږي. امریکایي الیګاټور د تمساګانو نامتو ډول دی. کوونکي کله چې اوبو ته دننه کېږي نو سترګو ته اوبه نه وردننه کېږي؟ نه ماسا جانې، ځکه چې سترګې یې پرده لري. د انځوریزې کڅوړې ته په دقت وګورئ. د تمسا بدن له سر، غاړې، تنې او لکۍ څخه جوړ شوی دی. 4 جوفي زړه لري او د 4 واړو پښو ګوتې یې پردې او نوکان لري. ډېرې خطرناکې ښکاري. د بدن نیمایي برخه یې خو ده. ښه نو ګرانو زده کوونکو، که تر دې دمه کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې به یې پوښتئ. نه ښوونکي پوښتنه نه لرو. نو واره رسیږي د فعالیت برخې ته چې موږ او تاسې نن ډېر په زړه پورې فعالیت لرو. خو مخکې له هغې ځو لنډه دمه نیسه، زر بېرته راګرځو. درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو، بیا هم ستړي مه شئ. په دې برخه کې به یو په زړه پورې ریپورټ ولرو. مدثر جان د حیواناتو څېړنیزې څانګې ته تللی او د څښېدونکو په اړه یې یو په زړه پورې ریپورټ چمتو کړی دی چې ځو او په ګډه سره ګورو. ګرانو دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نن د څښېدونکو په اړه په یوه ځانګړي راپور کې ستاسو کور وایم. څښېدونکي هغه موجودات دي چې خلکو ته شکمن او حتی ګواښونکي ښکاري. نو له موږ سره اوسئ چې د دوی په اړه لا په زړه پورې حقیقتونو خبر شئ. سلام متخصص صاحب، کېدای شي په لنډه توګه ځان لیدونکو ته ور وپېژنئ. سلام او وخت مو په خیر. تاسو او ټولو ګرانو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه سعید علي اکبر شاه یم چې په دغه څېړنیز مرکز کې د ژویو کارپو او د څښېدونکو مسؤل یم. هیله مند یم چې ګټور معلومات به در سره شریک کړم. مننه. زما په نظر ښه به وي له هغو څښېدونکو پیل کړو چې ټول ورڅخه ویریږي، ماران. د دوی په اړه هغه پوښتنه چې تل د خلکو په ذهن کې وي دا ده چې ولې ماران په ښیښهیي صندوقونو کې ساتل کیږي. ښه پوښتنه ده. ماران حساس موجودات دي، نو په ښیښهیي صندوقونو کې هم تودوخه ښه کنټرولېږي او هم له سټرس او ناڅاپي ګواښونو څخه خوندي وي. له بل اړخه له دې سره لیدونکي هم د دوی له ګواښ څخه خوندي پاتې کیږي. یعنې دا ښیښهیي صندوقونه هم د مارانو په خیر دی او هم زموږ چې خپلو کورونو ته خوندي لاړ شو. همداسې د مدثر جانه. ډېر ښه. بله پوښتنه دا ده چې کېدای شي څو ډوله یعنې لوی او واړه ماران یو ځای ژوند وکړي. تر ډېره دا چاره ناشونې ده. هر ډول مار ټاکلې اړتیاوې لري. ځینې د قلمرو په لټه کې وي، ځینې نمناکو سیمو ته اړتیا لري او ځینې ځانګړې تودوخه غواړي. که دوی یو ځای وساتو د نښتې، ناروغۍ یا سټرس ګواښ زیاتېږي. ځینې بیا پوښتنه کوي هغه ماران چې په صندوق کې ساتل کېږي ښکار له کومه کوي؟ یعنې څه شی خوري؟
خواړه له بهر څخه چمتو کیږي. تر ډیره د موږکانو غوښه یا نور مناسب خواړه ورکول کیږي. موږ یې د خوړو اندازه او اړتیاوې په دقیق ډول سره څارو چې نه ډیر خوراک وکړي او نه کم. یوه بله پوښتنه چې زما ذهن یې بوخت کړی دی دا ده چې آیا ماران غوږونه لري که نه؟ ځکه چې موږ یې غوږونه نه دي لیدلي. ډیره ښه پوښتنه ده. ماران بهرني غوږونه نه لري خو داخلي غوږونه لري چې لړزې پرې حس کولی شي. یعنې که قدم واخیستل شي ماران یې غږ د ځمکې له لړزې څخه اوري. اوهو دا په دې معنی چې ماران کاڼه نه دي او په پټه غږونه اوري. اوس به د ویرونکو مارانو څخه د هغو موجوداتو په لور لاړ شو چې مهربانه ښکاري، یعنې کشپان. دا حیوانات رښتیا هم حیرانونکي دي. نو متخصص صاحب دا راته ووایه چې د دې پر شا د هډوکینې کاسې راز په څه کې دی؟ د کشپانو د شا کاسه د دوی سکلیټي برخه ده چې د هغوی ساتنه کوي او کله چې د ګواښ احساس کوي خپل ځان په همدې کاسه کې پټوي. ډېر په زړه پورې. ما چې لیدلي دوی ډېر ورو حرکت کوي. دوی ستړي کېږي نه. ورواله د پایښت د ستراتیژي یوه تګلاره ده. دا موجودات تر ډیره پر ډیرې چټکتیا پورې نه دي تړلي بلکې پر صبر، پټېدو او خوندیتوب تکیه کوي. نو اوس به تر ټولو پیاوړی څښېدونکی یا تمساح په اړه وپوښتو. خلک تل پوښت دي چې څنګه دا حیوان هم په اوبو کې ژوند کوي او هم په وچه کې. دا تضاد څه ډول تنظیموي؟ تمساح د سړې وینې لرونکی حیوان دی، یعنې د بدن تودوخه له چاپیریال سره بدلیږي. د ګرمېدو لپاره له لمر څخه ګټه اخلي او ډېر عمر یې په اوبو کې تېرېږي ځکه هلته خوندي دی او ښکار هم ورته ډېر پیدا کېږي. آیا رښتیا تمساح د ښکار پر وخت چټکه ځي؟ کله چې ښکار نږدې وي تمساح له ډېرې چټکۍ سره برید کوي. د ژامو پیاوړتیا یې هم ډېره زیاته ده. یوه بله پوښتنه هغه دا چې تمساهګانې شاته حرکت کولی شي که نه؟ نه، د پښو جوړښت یې داسې دی چې تر ډېره شاته حرکت ورته سخت وي. پښې مستقیمه حملې او خوځېدو ته جوړې شوي دي. مننه له کره او پوره معلوماتو څخه مو. په دې هیله چې زموږ دا راپور تاسو لیدونکو ته هم په زړه پورې تمام شوي او یو څه مو ترې څخه زده کړي وي. تر بلې خپرونې مو الله مل شه. اوس به هم لاړ شو په ګډه سره به د زده کړې پایلې وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې څښېدونکي کلک او ځیږ پوستکی لري او ډېرې ډولونه یې په وچه کې ژوند کوي. هغه علم چې له څښېدونکو څخه بحث کوي د هرپټولوژي په نامه یادیږي. څښېدونکي د سږو په ذریعه تنفس کوي او د ګېډې په مرسته څښېږي. ریپټایل لاتینی کلمه ده چې د څښېدونکي په معنا ده. د تمساح په استثنا د نورو ټولو څښېدونکو زړه 3 جوفونه لري. زده کړې پایلې مو ولیدې. اوس به وګورو زموږ راتلونکی درس د څه شي په هکله دی. راتلونکی درس د الوتونکو ټولګی یا کلاس ایفز. له تاسې ټولو زده کوونکو څخه نړۍ مننه چې د 11 صنف د بیولوژي په خپرونه کې مو له موږ سره ملتیا وکړه او یوازې مو پرې نه ښودو.